السلام علیکم ملګرو په پښتو طالب کې یو ځل بیا زه تاسو ته هرکلی یم. زه تاسو ملګری بصیر الله او په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د یو بي ایل اکاونټ جوړولو چل ښیم. نو موږ سره اوسئ په ویډیو پوره وګورئ. که چېرته ستاسو خوښه شي نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او کمنټ ضرور. نو ملګرو که چېرته تاسو هم غواړئ چې تاسو په بینک کې اکاونټ جوړ کړئ په یو بي ایل بینک، زه تاسو ته یو طریقه ښیم چې په هغې په ذریعه به تاسو مطلب په خپل کور کې په خپل کټ کې د موبایل په ذریعه په هغې کې اکاونټ جوړوئ. تاسو مطلب د بینک د دیکو د رش نه به بچي او په دې کې به تاسو ته اے ټي ایم کارډ هم میلاویږي. نو راځئ چې وګورو چې څنګه به تاسو مطلب بینک کې آنلاین اکاونټ جوړوئ بغیر د څه محنته، بغیر د څه دغه نه، د خپل موبایل په ذریعه. نو د دې لپاره به چې کوم دی ټولو نه مخکې اوس موږ خپل ګوګل کروم کولو کړو. ګوګل کروم کې اوپن کړو سیدن په دې کې بدلته کې مونږ ولیکو چې یو بي ایل آنلاین اکاونټ، یو بي ایل آنلاین اکاونټ صحیح شو. یو بي ایل آنلاین اکاونټ آنلاین اکاونټ دا چې کله مونږ ولیکو نو دلته موږ تاسو یو پیج کولای شي. نو په هغې کې چې کوم دی دا وړومبی چې کوم دی دا به یا د دویم یو بي ایل ډیجیټل اکاونټ یا یو بي ایل بینک اکاونټ آنلاین اوپن یو بي ایل ډیجیټل اکاونټ نو صحیح شو. دا به مونږ وو چې دا مونږ سره اوپن شي نو مونږ سره به یو دغه رنګې وینډو کولای شي. نو په دې کې راشي لیټس بیګن، دا به وو لیټس بیګن به وو چې لیټس بیګن وو. دې کې موږ ته دوه ټایپ اکاونټونه راشي، یو دا دی یو دا دی، دا اسلامیک دی. نو دا به مونږ جوړ کړو اسلامیک بینکینګ. دا به مونږ په دې به ټرای وکړو تاسو ته به هو چې څنګه به جوړوي. دا به نیکسټ وو صحیح شو. دې کې په لومړي نمبر باندې راځي would you like a debit card to use with this account. تاسو مطلب یو کارت اکاونټ چې دې اکاونټ سره وي هغه تاسو غواړئ، مطلب دا کارت چې کوم اے ټي ایم کارت تاسو غواړئ دلته به موږ یس ولیکو. دا به موږ نیکسټ کو. بیا موږ اوس راشي کنه چې تاسو د خپل سټي برانچ چې کوم تاسو سټي وي نو هغه به دې کې منتخب کړئ. نو زموږ 400 دی، دې ته موږ 400 لیکو CHAR صحیح شي. دا دې راغلی نو موږ 400 دې کې لیکو. تاسو چې کوم دغه وي که نه مطلب تاسو چې کوم ځای وي تاسو پکې هغه ولیکئ 400 سلیکټ صحیح شو. نو ستاسو چې کوم علاقه او ستاسو کوم علاقه کې ستاسو کوم ښار کې بینک اکاونټ بینک کې او هغې تاسو اکاونټ جوړول غواړئ تاسو به هغه سلیکټ کړئ. نو کنټینیو به ووهئ. ښه اوس پرسنل ډیټیل اوس مطلب زمونږ پرسنل معلومات اوس دې غواړو دې بیا کنټینیو ووهو. مونږ دو سټپ شو. دلته کې غواړي چې مطلب فل نیم چې کوم زمونږ په شناختی کارت کې لیکلی شوي هغه به ولیکئ. بصیر الله دې زمان تاسو خپل نوم ولیکئ. بیا به نیکسټ ووهئ. په دې کې به تاسو د خپل شناختی کارت نمبر ولیکئ، ایډنټیټي کارت نمبر. تاسو چې د شناختی کارت سره کارت نمبر هغه به تاسو په دې خانه کې ولیکئ. زه خپل شناختی کارت رالم او د هغې نمبر پکې لیکم 17101. هر څوک به مطلب خپل نمبر لیکي. زما شناختی کارت نمبر شو. بلې بله خانه کې بیا مطلب په کوم تاریخ باندې تاسو د شناختی کارت درکړی شوی دی د نادره طرفه هغه، او په دې دریم کې به چې کوم دی ډیټ اف ایکسپایري چې په کوم تاریخ د ایکسپایر کېږي صحیح شو. او په دې کې به ډیټ اف برث ولیکئ. او په دې کې به اوس دې کې د ایډنټیټي کارت فرنټ مطلب په دې کې به تاسو د خپل د شناختی کارت مین چې کوم دغه دی مخکې د هغې نه یو تصویر وباسئ. د هغې نه به یو تصویر وباسئ. تاسو به د خپل شناختی کارت وباسئ. صحیح شو. یو په دې دویم کې به چې کوم دی د خپل شناختی کارت د شیطاني سایډ نه یو تصویر وباسئ. تاسو صحیح شو. اوس موږ ته به یو او ټي پي راشي صحیح شو. دلته موږ ته ځای رالی خو زموږ دوی ته موږ ته جیمیل کې هغه او ټي پي راولېږي هغه به موږ ویریفای کړو.
هغه کوډ به موږ دلته کې ورکړو. دا به لږ ټیم ولې ځکه چې دا لږ سیستم لږ سلو وي، آنلاین دی. چې هر کله راشي نو هغه به موږ دلته کې ورکړو. تاسو موږ سره لږ انتظار وکړئ. صحیح ده. دغه دی رالی ایمیل رالی تر بینک د سړی ایمیل رالی حاجي. نو OTP ویریفیکیشن کوډ حاجي OTP ویریفیکیشن کوډ دا د 618695 دا شو 618695 ویریفای. دلته کې اوس موبایل نمبر ته به زمونږ یو کوډ راشي، هغه به مونږ ویریفای کوو، هغه به مونږ دلته کې ورکوو. دغه د میسج کې رالی دا د 14/2004 صحیح شو. د بینک د سره بیا موږ ته یو کال وشي یا به میسج راشي 14/2000. دا اوس موږ خپل چې کوم هغه مطلب درخواست هغه زموږ بینک کې جمع شو، او انشاءالله چې اډیشنل ډیټیل کنټینیو جنډر چې کوم دی زموږ میل دی صحیح شو. دا چې زموږ چې کوم دغه دی دا میرډ دی. تاسو چې کوم دغه وي که نه کنټري اف برث خو پاکستان دی راټولو صحیح شو. نیشنلټي هم پاکستان ده. یار تاسو سره مطلب نیشنلټي نور شته که نه نو دې کې موږ ورته وایو چې نشته دی، خو چې نشته ولا آپشن پکې شته خو نشته. نو دلته سوچي یو خپل سیلفي مطلب یو تصویر زمونږ غواړي، دا به هم ورته ولیکو. هلو کیم ته دا زموږ یو تصویر غواړي. تاسو به ټول خپل تصویران وباسئ. ستاسو تصویران چې کوم ویډیو لږ اوږده شوه خو د پروسس یې ډېر دی، د هغې وجې دا تصویر دلته کې لوډ کېږي. بیا به موږ دې له نیکسټ ورکړو. دا زموږ ډاکومنټس چې کوم دی بینک سره جمع کېږي، زموږ انفارمیشن چې کوم دی د اکاونټ په حوالې سره چې کله هغوی سره جمع شي او هغه کله هغوی ویریفای کړي نو بیا به چې کوم دی نو هغوی هغه زموږ چیک بک ورسه ریډي کړي صحیح شو. دلته کې اوس شیر یور ایډرس ډیټیل او زموږ چې کوم هغه دی ایډرس دی هغه غواړي صحیح دی. سټي چې کوم دی زموږ کوم دی ستاسو کومه سټي وي که نه هر څوک به خپله سټي ورکوي. 400 ده صحیح شو. ایډرس شیخ قدر مټه روډ خیرآباد صحیح شو. بس شیخ قدر هم ورته ولیکئ ایډرس صحیح شو. سیم ایز اے میلینګ صحیح شو. سیم ایز اے میلینګ پرمننٹ ایډرس دا هم مطلب دغه دی چې بس کوم موږ داخل کړی دی دې ته څه وایي چې پاکستان سټي پېښور 400 ده صحیح شو که نه. ها اوکوپیشن پروفیشن چې زموږ څه وي نو سیلف امپلویډ صحیح شو. منت انکم ستاسو څونه دی مطلب دوی سره به تاسو لیکئ دا خپل بس ډیټیل به دوی ته ورکوئ چې هر څه وي. سیلري
other sources woodworking woodworking. Same. Next. ELU level session. Are you a tax of any country? No. Session. The national citizen garden the tool no the session. The next. City of birth बता सकते के लिए 410 SA जैसे सीजन मंगा प्री हिरीगा ना 10 हगा मंगा को दोबारा को किस मालूमात मंगा फाती हगा दे मंगा दोबारा दा कोई स्टूडेंट उस गुर जैसे हिसाब किताब है मतलब दा का प्रोसेस दी करना पड़े कि बाज़ से ज़मीन न पाते शी अस्तासु न पाते शी नदी बताओ सा आगाज़े तो दोबारा तासु बुझ जार दल तक तासु सिर्फ मिस्टेक करे सच्चे गलती में करे दा का तरीका दा उस अकाउंट डिटेल चिकन दे फैमिली सेशन how many transaction do you accept to make every month मतलब तासु सुन ट्रांजेक्शन को ले शायद तकरीबन लोगों को बतौरी को 1000 so you will own and manage this account myself Saish then next yes emergency name yes दा मतलब 10 यो कस बदे के तासु दल तक सेलेक्ट के तदे के नॉमिनेट ए पर्सन टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी चाहा मतलब इमरजेंसी हालत के व्यस्त तासु मतलब को तासु राबता नहीं की गई हो सर राबता के नो को देखे तासु खपल रोर वर्क करे के तासु मतलब खपल फ्लावर वर्क करे दा हो नो बोली के और दल तक बता हागा द मोबाइल नंबर लिखे समझ बे वसर दी दा की दा राबता कोई कस नंबर बोली के 33 दबा खपल नंबर लिखम त खपल रोल नंबर को तासु 800 कर करे नो हदा तरीका है सही शो नेरा बदाई को शना हडी कार्ड नंबर हम वाडियो 800 वाडियो नो हगा शना हडी कार्ड नंबर समसर निश्ते दे नदल के वाले मंग वर कुनो सही शो नेक्स्ट पे को would you like to check book to use with this account तासु चेक बुक पकार दे कने दे पकार जमा होने दे पकार न बोले नेक्स्ट वर्क में सही शो we need your signature दल तक उस दस्खत हम पकार नो दिल तक बता सो क्लिक ओके क्लिक हेयर ओके दिल तक बता सो दस्खत राशि मतलब दस्खत बा उस पसंद बचल को नसर हो सुनिश्ता वजद हम दिल तक दो जमाना द सिग्नेचर यो तस्वीर को लेना मग खपल सिग्नेचर दी त वर्सन को नोजल तक मग तो does your signature match with the one of your identity card दो या स्टास वा सिग्नेचर चिकन स्टास शना आईडी कार्ड बन चिकन सिग्नेचर ते हागे सर मिलावीगी नो मग बोते ना दा बदल दे ड्रॉप योर फाइल हियर क्लिक टू अपलोड सेशन دا به د سکار کو چې دلته کې ولومږ کم شنه هغه ورکو چې هغه زمونږ شنه هډي کارت سره میچینګ کړي یو داسې داسخط کوي چې موږ ورسن کو چې کوم زمونږ شنه هډي کارت سره میچینګ کړي نو داسې کوه دا مطلب چې هغه زمونږ شنه هډي کارت سره میچینګ کړي نو داسې داسخط کوي ته موږ ولیکو نو مطلب دا به د نور زیات کړهونه پکې بچ شو ځکه چې ډېر اوږده شو دا ویډیو دا خلاص ډېر اوږد شو نو ګورو یو شنه هډي کارت داسخط ورته بل ورلیږو
چې هغه زموږ شنه هډ کارت سره میچینګ کړي. صحیح شو دې وجه زموږ شنه هډ کارت سره میچینګ کړي. دا به دې کینسل کړو. د شنه هډ کارت سره چې کوم میچینګ کړي دا به ورولېږو. صحیح شو. yes next. صحیح شو. go digital go green. do you agree with this دا مطلب تاسو دې سره agree یې. صحیح شو. yes هم ورکړو. ریویو به کړو. لږ ویټ به ورته کوو ځکه چې پروسس یې ډېر اوږد دی. بینک پروسس دی. مطلب تاسو ته به طریقه کار به پېښ شوي چې څنګه طریقه کار دی. اوږد دی او تاسو غواړئ چې جوړ یې کړئ نو جوړولی شئ. نو دلته کې موږ سره راغلی ریویو اپلیکیشن دی کې بس موږ کنټینیو وهو. صحیح شو. صحیح دی. صحیح دی. صحیح دی. هر څه ټیک دی. اوس به تو چې دا کمپلیټ دی بس دا هر څه څه شي دی کې موږ څه قسمه ایډیټس نه کوو. مطلب دا موږ چینج کول نه غواړو. نو اوس دې لکه لوډینګ کوي چې اوس پکې څه وایي چې اوس پکې یو آر آلموسټ ډن. صحیح شو. بالکل کنټینیو. یو آر آلموسټ ډن. کنټینیو. صحیح شو. term and condition sheet एक sheet information code 10 information code به دوباره ازل مونږ ته را لګي. اوفن صحیح. دې کوډ څه مطلب څه ډیټیل دی. دې term and condition دی. 6x وکتلی شو. دا څه شی کی پیک شیټ. صحیح شو. ریسن او ټي پی. کنټینیو. اوس موږ ته یو کوډ رالیږي دوباره. صحیح شو. نو صحیح شو. दस 874402 874402 874402 तक बस दा वर्को 874402 सबमिट एप्लीकेशन. मतलब زمونږ چې کوم اپلیکیشن د درخواست د دې ځان سره سبمیټ کی. صحیح شو. incorrect please try again. न कोड موږ غلط ورکو. 874402 دا خو نو 702 څنګه صحیح شو. خدای دا په دریم ځل موږ ته چې ریسنټ کنه نو هغه 335379 په دریم ځل چې کوم را لګل نه هغه ورکو 33 5379 دا په دویم ځل لکه موږ دغه ورکړو چې دوباره راولېږه ریسنټ او ټي پی ورکړو نو هغه موږ ته دوباره راولېږلی شو او موږ هغه ړومبې ورکړو نو د هغې د وجې دا ونه شو. اوس ګورو چې اپلیکیشن ایکسپټ کېږي که نه ریجکټ کېږي څه د هغه د وجې. لوډینګ کوي دې ته به لازم ټایم ورکوي ځکه چې بینکینګ سیسټم دی تاسو ته پته ده چې بینک سیسټم ډېر سلو وي. دا څه وي
लोडिंग کې اوسم دا اوس موږ ته وایي چې congratulations you have successfully submitted your application for Asan Digital account. We will now review the application and document that you have submitted. If everything is good, your account should be active in 24 hours. You will be notified by email. دی وایي موږ ته تاسو چې کوم مطلب ډاکومنټس موږ ته راولېږل دا کوم پروسس چې موږ وکړل دا به موږ ریویو کوو دا هر څه چیک وي مطلب په 24 घंटو کې به موږ تاسو ته یو ایمیل درلیږو. if additional information دا کو موږ تاسو مطلب اډیشنل معلومات پکارو هغه به تاسو سره موږ زر هغه کوو. if you don't have back from please check reach out دا مطلب وي که تاسو ته مطلب 2 ورځو کې رابطه ونه شوه نو موږ سره په دې care@bill ټریک چې کوم نمبر دی په هغې تاسو موږ سره مطلب رابطه کولی شئ. سی وټ نیکسټ صحیح شو نو دا زموږ اکاونټ دوی سره جوړ شو دوی به موږ ته بیا ATM کارډ هم راکوي او هر څه به دوی موږ سره راکوي. دغه طریقه ده که ویډیو خوښوي نو چینل سبسکرایب کړئ ضرور لایک کړئ.